پولیسو په اړه پولیس اسلام کې پولیس نه ول اول کې اردو وه ځکه اسلام د خپل داخلي امنیت د اسلام نه و خراب ما مخکې درته ویلې اسلام صرف سرحدات ساتل داخل هیڅ مشکل نه و د اسلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابوبکر د عمر د عثمان د علي مسلمانانو خپل منځي اختلافات نه درلودل تنا اردو وه سرحدات به ساتل ثغور به ساتل د معاویه رضی الله عنه زمانه وله زیاد ابن ابي بصرې ته لاړل بصرې ته لاړو هلته شپه وه چې د شپې یو کور نه په زوره تکبیرونه راځي الله اکبر د شپې ورې تکبیرونه سي ده پوښتنه وکړه وي دا څه چل وی هلته یو خان ده او دغه کور ته غله ورځي دلته غله ډېر سوي دي نو دی تکبیرونه نارې وکړي د دې په خاطر باندې چې هغه غلو ته وایي چې موږ خو ویښ یو زیاد ابن ابي معاویه رضی الله عنه ته راغی ورته ویلي وي زه اسلام او د مسلمانانو داخلي امنیت خراب سوی زه شرطه جوړم 4,000 کسیزه شرطه اول معاویه رضی الله عنه پولیس جوړ کړي خو اسلام کې نوم شرطه ده شرطه علما وایي ځکه شرطه ورته وایي شرطه هغه لون و رنګ ته ویل کېږي چې د عامې ټولنې نه د دوی رنګ بدل په 100,000 کسانو کې د تاسې لباس ولا سړی ودروه خلک پوهېږي نو دا شرطه دا د حدیثو لفظ هم ده دا شرطه په حدیثو کې سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه په حق په بخاري کې حدیث ته دی وی نبی علیه السلام ته لکه صاحب الشرطه دسي صلی الله علیه وسلم نو شرطه دا د معاویه رضی الله عنه ایجاد ده یونیفورم سره بیخي ډېر ښه ښکارېږي الله عز وجل مو ځکه دا د نظام او د حکومت او د اسلامي امارت یو ښه معبرین یی الله دې پاره وایم الله مو له نظر نه وساته کنی علما وی د علماو سترګې نظر نه لري روح المانی وی الله مو مه نظر کو ما ته بیخي زړه کې ډېر خوند راکړه الله مو ساتنه وکړه الله مو د اسلامي نظام دپاره د بقا او د پایښت سبب وګرځوه